لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. تاسې به د پټې دانې په اړه باندې معلومات یا اخیستي وي یا به مو اورېدلي وي، خو دا چې څنګه پخیږي او طریقه یې سره کم ده او څنګه جوړیږي، دا راسره په دې خپرونه کې وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ. د مرکو بازار پټې دانې. مرکو په ختیځ ننګرهار کې د غني خیل ولسوالۍ هغه سیمه ده چې دلته بیلابیل ډوله خواړه پخیږي او مینوال یې خورا زیات دي. د پټو دانو له نوم سره ممکن ځینې خلک اشنا نه وي، خو دا په مرکو بازار کې ډیر مشهور دي او آن له لریو لریو ځایونو د خوراک لپاره خلک ورته ورځي. پټې دانې په قصابیو کې زیات پیدا کیږي ځکه دا له جګر یا ینې څخه جوړیږي. په لومړیو کې چې کله قصاب خپل کار خلاص کړي، بیا جګر بیلوي او په سیخ کې له ټومبلو وروسته یې په اور وریتوي. له وریتولو وروسته چې کله جګر یا ینه راوباسي، څو دقیقې وروسته د وازګې پوښ ورکوي او له هغه وروسته یې بیا په اور نیسي څو یې خوند لا په زړه پورې شي. دغه مارکو کې کار کوو، تقریبا د شل کاله به کېږي چې دې ځای کې پراته یو او اوسېږو او دغه کار کوو. دغه د غوښې مخې او روش او دا غوښه خو غوښه شو، دا مخې چې مخه خو بیا لا خوند کوي. مخې دغه دی، دا جګر دی، جګر دی یار شوه زړه نه دی. ښه دغه وه چې پټو دانو معلومات اخلي. او بالکل. نو لیدونکو ته د پټو دانو په اړه معلومات ورکړه چې دا سره سهار وختي راشو، بیا دا جګر موږ ور سیخ کې ومنډو، غوڅ غوڅې کړو، سیخ کې ومنډو، بیا پوښ کړو. دا چې کله سینې تاغ پوښ شي، بیا د دې نه موږ وازګه تاوو. هغې معلومات نور تاسو سره شته، تاسو کتلی دی او موږ لیده او بس دغه خو وختي ورته راځو. تقریبا داسې جمع په ټیم ځان له رسو دي ځي ته مارکو کې پراته یو، بس ژوند تېرېږي ښایسته. پټې دانې یوازې د غټو او وړو مالونو له جګر څخه پخیږي. کاروبار څنګه دی؟ د مخکې نه څنګه ښه شوی دی؟ الحمدلله ان شاء الله تعالی چې د ساعت خو بس ساعت تېر دی، خو پوره ساعت تېر دی، بس هغه ژوند هم جوړ دی. نو ډېر سره داسې نه دی لکه مخکې چې کوم. تاسو ته به د کومو ځایونو نه خلک راځي؟ مثلا کوم ولایتونه؟ یاره داسې ده چې بس څومره چې پورته ولایت دي او پاکستان واخلي، څوک ګور یو وارې ځان نه رسوي مارکو ته، نو بلکې کاندوز او لغمان او هر ځای نه ځان نه ور رسوي دي ځي ته. او دا پټې دانې خوري، نو پټې دانې او روش دلته خوري مارکو. دې ته دا څنګه پټې دانې وایي؟ دغه باندې کوم معلومات؟ نو بس دې شي کې تاو شي پټې دانه شوه، نو همداسې خو بیا جګر دی یعنې د وازه کې تاو شي بیا پټه دانه شوه. او ډېر خلک به پټې پټې به خورو. ها یعنې هغه پوښ یې ورکوي، پوښ چې ورکوي بس پټه دانه شوه، او نور نه. یو پټې دانې روش هم دی. زه په خپل هم تقریبا 10-15 کیلو غوښه وکاږم، په تیاریږي پروت دی او بس سره لګي ژوند روان دی. نو څو ډیپټي ده او نور ورځنیو چارو کې پرته د دې نه نور څه کاروبار خو نه کوي؟ نه، صرف دغه هوټل ډیپټي کوم. سهار هم ځم او مازدیګر هم ځم، بس همدغه هوټل هم دی. دلته مشتریم خوراک ته راغلم، پټه دانو روش او الحمدلله ښه نامي خوراکونه ورکوي. روش ته ښه سپیشل دی، پټه دانه ښه سپیشل خوراکونه یې ماشاءالله انشاءالله څه فرق نشته. نو پټه دانه غونډ د کسابانو سره لکه دا کساب شو، هلته بر نور کسابان دي ماشاءالله ښه مزیدار دي، تازه جګر لري، تازه و چربي لري، ښه خوراک. په دې میلمستونونو د نورو ورځو په پرتله د جمعې په ورځ ډېره ګڼه ګوڼه وي،
ځکه له یوې خوا د بټي مالټو ته سیلانیان ورځي او بیا له بټي ورښکته مارکو کې مشهور خواړه پټي دانې او روش خوړلو لپاره هم ورځي. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسې د ننګرهار مارکو بازار کې د پټو دانو په اړه معلومات او د دې ترڅنګ هغه د پخلي طریقه او د مشتریانو خبرې مو واورېدې. نو واقعا چې افغانستان کې او بالخصوص په ننګرهار کې د شینوارو د کړایي او د دې ترڅنګ د روش او پټو دانو د دې ډېر خلک صفتونه کوي او ډېر مشهور دي او طریقه یې هم تاسې ولیدله چې سره کم پخیږي. نو دا وه زموږ خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درانه چوپاړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاستئ ښاد آباد اوسئ. د الله خبر پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره